نو راځي چې دا غزنه شروع کوم ځای کې چې مونږ خبره پرېخه ولا تیرزل چې په دایره کې یا په ګیڼه کې د یو شي ځایګې دغه ویکټر مونږ ته ښیي کوم چې بیان شوی دی د ریډیس د دایرې د ریډیس او د ګوت په بڼه او بیا د دغه ځایګي چې مونږه ډیریویټیو واخلو د ټیم سره نو دا مونږ له ویلاسټي راکوي د وخت په اندازه باندې بیا دغه ویلاسټي چې کوم ده دا ډیریویټیو په دغه تیټا باندې عمل کوي او آرم د دایرې ریډیس لکه چې دایره ده نو ریډیس په خامخا یو ټاکلی نمبر کانسټنټ به نه دا د ډیریویټیو نه بار وته آی یونټ ویکټر کانسټنټ دا بار وته آر دلته بار وته جے یونټ ویکټر بار وته سمه ده بیا د کوساین تیټا چې کوم ډیریویټیو دی هغه د ساین تیټا برابر دی او د کوساین تیټا ډیریویټیو د ماینس ساین تیټا برابر دی او بیا د دې چین رول په مدد سره کوم چې د ټریګنومټري یو رول دی د دې تیټا بیا موږ دوباره ډیریویټیو واخلو دغه ساين به بدل شي کوساین ته د ډیریویټیو په وجه او د تیټا به دوباره ډیریویټیو واخلو نو راځي چې دا اوس واپس ولګو په دغه ویلاسټي کې نو ویلاسټي برابر شو دسه r او د کوساین تیټا ډیریویټیو شو ماینس ساین تیټا نو دلته به ماینس ولګو ساین تیټا डी थीटा by dt او سره I unit vector plus r او د sin theta derivative شو دی cosine theta او سره به d theta by dt راشي او بیا به راشي j unit vector په خپل ځای روان دی صحیح شو اوس مونږ ویلو څنګه خبره کوله د یونیفارم سرکولر موشن یا اوار سرکولر موشن چې نه تیزیږي او نه په مزه کیږي نو هغه بدلته په دې یعنی په دې بیان کې هغه موږ څنګه ښکاری نو موږ د دې ښکاری چې د وخت په اړه لازم باندې د چې د ګوت جوړي دا انګل چې کوم دی یا دا ګوټه په څومره تیزی سره بدلیږي نو دا کو په یو شان رفتار سره بدلیږي نو دغه چیز نه په تیزیږي او نه په مزه کیږي یعنی مطلب دا دی چې کو ډی تیټا by dt یو کانسټنټ نمبر چې ته به مونږ اومیګا وایو اومیګا یا انګولر سپیډ وته وي انګولر ویلاسټي وته وي یا انګولر سپیډ وته وایا کدا کانسټنټ دی نو د دې مطلب دا دی چې د غشیز نتیجې کې په مزه کې ډی تیټا by dt څه ته وي یعنی د وخت په اړه لازم باندې دا انګل د یو ځای د دې ځای نه دې ځای ته لاړ نو دا انګل یې جوړ کو ډی تیټا او په څومره وخت کې چې دا انګل جوړ شو نو دغه ته وایي ډی تیټا بای ډی ټي یعنی انګل څومره په دې ځای سره بدلیږي دغه ډی تیټا بای ډی ټي دی اصل کې که ستاسو یادي نو دغه مونږ وایو چې دا د چې کوم انګل دلته جوړ کو دا ډیلټا تیټا دی او دا په ټایم ډیلټا ټي کې جوړ شوی دی خو بیا موږ لیمټ واخلو چې د وخت په ډیره معمولی لحظه کې دا شوی دی نو دغه ته ډی تیټا بای ډی ټي ډی تیټا بای ډی ټي وای د دې یونټ دی چې څومره ډیګریانې یعنی د دې یونټ د اومیګا د کچ میچ موږ کوو چې څومره ډیګریانې په یو سکند کې لکه څنګه چې موږ فاصله یادو د ویلاسټي یونټ دی څومره میټرې په یو سکند کې یا د سپیډ نه دغسې څومره ډیګریانې په یو سکند کې خو په فزیکس کې بیا ډیګریانې موږ نه پکارو په د دې په ځای باندې موږ ریډینس پکارو څومره ریډینس په یو سکند کې کور شوی دي خیر دغه بحث ته خو بیا راځو خو دونه وګڼئ چې دا یو قسمه سپیډ دی چې د انګل په بڼه باندې بیان شوی نو که دا کانسټنټ دی نو دا بیا یونیفارم سرکولر موشن دی یا اوار سرکولر موشن دی چې پای کې یو چیز نه تیزیږي او نه په مزه کیږي نو په دې کې به مونږ دا ډی تیټا بای ډی ټي په ځای باندې یو
ټاکلې نمبر ولګو لکه 3 یا 4 یا 15 هر شي چې نه په تمنګ اومېګا ویلې نو ویلاسټي برابر شو ماینس r زل اومېګا ساين تیټا i او بیا پلس r زل اومېګا کوساین تیټا j اوس دا r او اومېګا دلتم دی او دلتم دی نه دا به اعتبار وباسو نو r زل اومېګا او دلته به موږ سره پاتې شي ماینس ساين تیټا i او دلته به موږ سره پاتې شي کوساین تیټا j اوس موږ وایو د سیم لیکلی شو او که د سیم نه لیکو نو خیر دی موږ به فی الحال به دغسې پرېږدو راځئ چې یو بل کار ورسره وکړو ویلاسټي دا خو دوه اړخیزه خوځښت دی موږ چې څنګه ویلی دا سرکولر موشن یا دا په ګیاڼه کې موشن خو نو د دې مطلب دا چې د ویلاسټي چې کوم دی د دوه برخې دي ځکه چې د آی یونټ ویکټر سره کوم شی راځي هغه ته موږ پرته برخه وایو وی ایکس او د جې سره چې کوم څیز راځي نو هغې ته موږ وی وای وایو نو وی ایکس څه شی شو وی ایکس زمونږ برابر شو کله چې دا دوه ایکویشن موږ یو بل سره د دې توله وګورو کمپیریزن یې وکړو نو وی ایکس زمونږ سره برابر دی د ماینس آر ساین تیټا او اومیګا او وی وای برابر دی د آر اومیګا کوساین تیټا نو موږ ویلو چې د هر ویکټر چې کله ایکس او وای کمپوننټ موږ ته معلوم وي د هغه ویکټر شمیره یا میګنیچیود موږ داسې معلومو چې د ایکس کمپوننټ سکویر واخلو د وای کمپوننټ سکویر واخلو او بیا سکویر روټ واخلو نو راځئ چې اوس دلته وی ایکس او وی وای ولګو او معلوم کړو چې دغه ویلاسټي میګنیچیود دا ویلاسټي او دا ویلاسټي یو شی دی خو دغه د آر او تیټا په بڼه لیکل شوې ده او دلته چې کوم دی نو موږ د پروت او د ولاړ اړخ په بڼه لیکلې ده او بیا آی سره چې کوم څیز راځي دوه ویکټوریال خپلو کې برابري چې د آی سره کوم شی راځي هغه د آی سره چې کوم څیز دلته راځي دا دواړه خپلو کې برابري یعنی چې دا دواړه دا شی او دا خپلو کې برابري او ځان له او دا د دې شي برابري نو موږ وایو دوه ویکټوري خپلو کې برابر دي دا ما مطلب دا دی چې که دوه ویکټوري a او یو هغه axi پلس ayj او دغه ویکټر په بله بڼه لیکلی شوي a bxi پلس byj نو موږ وایو دا a یو ویکټر دی په دوو طریقو لیکل شوی دی دا به هله یو ویکټري چې ax د bx برابري ځان له او ay د by برابري ماتماتیکلی یا د حسابي بڼه باندې خلک وایي دا آی او دا جې یو بل نه انډیپینډنټ دي د دې د یو بل سره هیڅ کار نشته نو چې څه شی د آی سره راځي هغه به د هر هغه شي برابري چې د آی سره راځي په بل یو ویکټر کې که دوه ویکټرې په خپلو کې برابري او چې څه شی د جې سره راځي هغه به د هر هغه شي برابري چې د جې سره راځي په بل یو ویکټر کې کو دغه دواړه ویکټرې په خپلو کې برابري یعنی a د a برابري نو ځکه مونږ وویل چې وی ایکس دغه دی او وی وای دغه دی نو چې دا پکې مونږ ولګو نو مونږ سره به شي د وی ایکس سکویر واخلو نو دا به شي دا منفي خو بس ختم شي په سکویر کې آر سکویر اومیګا سکویر ساین سکویر تیټا به شي او دا وی وای چې مونږ سکویر واخلو نو دا به شي آر سکویر اومیګا سکویر کوساین سکویر تیټا نو راځئ چې اوس دغه دلته ولیکو نو وی برابر شو د آر سکویر اومیګا سکویر ساین سکویر تیټا د آر سکویر اومیګا سکویر کوساین سکویر تیټا
نو که ستاسو خیال دا r سکویر اومیگا سکویر پکې شریک دي دلته به پاتې شي ساين سکویر تیټا او دلته به پاتې شي کوساین سکویر تیټا. اوس د ټریګنومټري یو اصول به تاسو ته یاد دي چې ساين سکویر د یو انګل او د هغې سره کوم جمع کو کوساین سکویر هم د هغه انګل نو دا برابري د یو. یعنې تاسو د ازمیښت وکئ د 10 ډیګرو درجو ساين سکویر او د کوساین سکویر هر انګل په کلکولیټر کې وګورئ او کوساین واخلئ د 10 او بیا سکویر کړئ دواړه اډ کړئ تاسو سره به یو راځي. نو د دې مطلب دا شو چې موږ سره دا وی چې کوم دی دا برابر شو دا وی برابر شو د r سکویر اومیگا سکویر ضرب یو او دا برابر شو د r اومیگا r سکویر اومیگا سکویر ضرب یو خو r سکویر اومیگا سکویر شو چې سکویر روټ واخلو نو سکویر به د دوانو نه ختم شي نو موږ سره به r اومیگا راشي. نو د دې مطلب دا شو چې په دغه ویلاسټۍ کې چې دا کم r اومیگا دی دا د ویلاسټۍ میګنیچیود دی یا شمیره ده. نو که موږ دا ویلاسټي داسې ولیکو r اومیگا ساين تیټا i پلس r اومیگا کوساین تیټا j او دا r اومیگا ته بار رو باسو ماینس ساين تیټا i پلس کوساین تیټا j. نو هر ویکټر مونږ لیکلی شو هر ویکټر a مونږ لیکلی شو د a شمیره ځله یو یونټ ویکټر د a په ډایرکشن کې په اړخ کې. نو لکه څنګه چې مونږه په پروت اړخ کې یو ویکټر لیکلی شو ax ځله i یونټ ویکټر او څنګه چې مونږه په y اړخ کې یو ویکټر لیکلی شو ay ځله j. نو v که مونږ داسې ولیکو په دې بڼه باندې نو دا v چې کوم دی دا بره ویلاسټي ویکټر دا د v د شمیرې برابر دی او بیا یو یونټ ویکټر دی چې د v په اړخ کې دی. نو دا خو میګنیچیود شو د v په ویکټر پې نشته دی او دا باقي یونټ ویکټر شو. نو یونټ ویکټر څه ته وایي تاسو ته پته ده چې i یونټ ویکټر دی. نو دا یونټ ویکټر یا دته یونټ ویکټر ولې وایي یونټ ویکټر دا ځکه وایي که د زه شمیره واخلمه د زه شمیره واخلمه بغیر د دغه ټوپۍ بره دغه چې په ځوړند کړی ده پکول د دغې نه علاوه دا د شمیره شو نو دا د یو برابر ده j د هغه شمیره د یو برابر ده. کله کله موږ داسې لیکو چې دغه پې وکړو خو دوه کرښې د غاړې ته راکړو مطلب د شمیره د میګنیچیود د یو برابر وي نو دې ته موږ یونټ ویکټر وایو. اوس راځئ چې دغه ویلاسټي ته وګورو چې دغه سره یونټ ویکټر دا نو ویلاسټي موږ داسې ولیکله r اومیگا او بیا ماینس ساين تیټا i پلس کوساین تیټا j. خیر د دې میتھمیټکس ته سمه پګوي دا زه یو ځل تاسو لپاره کومه د دې نه مخکې وروسته چې موږ کوم حساب کتاب راوباسو د ګڼې د خوځښت دپاره د سرکولر موشن دپاره نو هغه به بیا ډېر اساني هغې استعمال به موږ ته اساني. خو دلته چې کوم دی نو موږ صرف دا ډریویشن او یا دا حساب کتاب یو پیره کوو چې تاسو ته پته ولګي چې دا کومه مخې راځي. نو په منځ کې په میتھمیټکس کې که موږ لږ پکې ورک شو تاسو پکې لږ د نن پکې لار خطا شو نو خیر دی ساوه ته مه خفه کوئ دلته موږ اسان ځای ته به تیوځو.
خو زه تاسو ته دا یو څو څیزونه په دې کې ښیم چې تاسو ته پته ولګي، ځکه چې دا بیا په کتابونو کې دونه په اسانه نه میلاویږي. نو موږ دا وی چې کوم دی دا به موږ ولیکو د خپل شمیرې یعنی میګنیچیوډ په بڼه او بیا د یونټ ویکټر. نو دلته یونټ ویکټر مطلب دا میګنیچیوډ خو چې کوم دی دا خو آر اومیګا شو، دا خو موږ اوس معلوم کو د ګیڼۍ ریډیس ځله انګولر ویلاسټي دا د دغه سیز رفتار دی، سپیډ دی. او دا یونټ ویکټر دلته څه شو، دا باقی چې څه شی پاتې شو نو دا یونټ ویکټر شو ماینس ساین تیټا آی پلس کوساین تیټا جے یونټ ویکټر. نو دا ولې یونټ ویکټر دی؟ نو راځئ چې د شمیره معلومه کړو. نو د هر ویکټر شمیره چې موږ معلومو څنګه چې د آی یونټ ویکټر شمیره یو ده، د جے یو ده. نو د هر ویکټر شمیره چې موږ معلومو کو د هغه دوه برخې، نو بیا موږ د لومبۍ برخه د آی سره چې څه راځي د هغې سکویر واخلو، نو د ماینس ساین تیټا به سکویر واخلو، د کوساین تیټا به سکویر واخلو او بیا به سکویر روټ واخلو. نو تاسو ته پته ده چې دا به شي ساین سکویر تیټا پلس کوساین سکویر تیټا او دا همیشه د 1 برابري، نو دا د 1 برابر شو. نو دا مونږ وښوده دلته چې دا کم ساین تیټا آی کوساین تیټا جے چې کوم دی دا یونټ ویکټر دی. نو راځئ چې اوس وګورو چې په یو دایره کې موږ سره د یو څیز ځایګی چې موږ ښیو، نو موږ دا وایو چې که دا ایکس اکسس دی او دا وای اکسس دی، نو د وخت په هره لحظه باندې د دغه څیز ځایګی چې موږ وښیو نو دا موږ په یو پوزیشن ویکټر آر ښیو او د هغې د لیکلو دوه طریقې دي. نو آر یونټ ویکټر چې موږ آر ویکټر چې موږ ولیکو نو موږ ولیکو آر کوساین تیټا آی پلس آر ساین تیټا جے. د دې مطلب دا شو چې دا آر نه موږ دا آر چې بار وباسو نو دا کوساین تیټا آی پلس ساین تیټا جے پاتې شي. د دې مطلب دا دی چې هر ویکټر موږ لیکلی شو د هغه ویکټر شمیره، نو دا د آر شمیره ده که نه، یعنی د آر اوږدوالی څومره دی، څومره چې د دې دایرې ریډیس دی، دغه دغه ویکټر اوږدوالی دی یا میګنیچیوډ دی. نو دا باقي څه شی پاتې شو، دا یونټ ویکټر پاتې شو آر. نو آر یونټ ویکټر چې دی هغه برابر شو د کوساین تیټا ځله آی او ساین تیټا ځله جے. اوس راځئ چې چک کړو چې دا یونټ ویکټر دی، بیا به وګورو. نو آر ویکټر د دې یونټ ویکټر دوه حصې دي، نو موږ به د لومبۍ حصې یو د پروت اړخ کې ده چې کوساین تیټا ورته وایي، بل په ولاړ اړخ کې ده چې ساین تیټا ورته وایي. نو د کوساین تیټا به سکویر واخلو، د ساین تیټا به سکویر واخلو او بیا به سکویر روټ واخلو. د کوم ویکټر چې دوه حصې دغسې پرته ولاړه د هغې موږ د دواړو حصې سکویر واخلو، دواړه خپلو کې یو جمع کړو، بیا سکویر روټ واخلو، د دغه ویکټر شمیره شوه یا میګنیچیوډ شو. اوس تاسو ته پته ده کوساین سکویر او ساین سکویر چې کله موږ یو بل سره جمع کړو د یو انګل نو هغه د 1 برابر. نو د دغه آر یونټ ویکټر شمیره دا یونټ ویکټر دی. دا یونټ ویکټر په کوم ډایرکشن کې دا په دې ډایرکشن کې د آر په ډایرکشن کې دی، په دې اړخ کې یو یونټ ویکټر دی. که دلته اخلي خو چې د آر په اړخ کې واخلي، لکه څنګه چې آی یو یونټ ویکټر دی، که دلته اخلي خو چې په دې پروت اړخ کې، که دلته اخلي خو چې د ښي نه ګس لاسته وي، ځکه چې دا موږ پازیټیو ایکس چې کوم دی د ښي نه د ګس نه ښي لاسته دی، نو پروا نه کوي، یونټ ویکټر دی، مطلب دغه اړخ موږ ته ښیي. دغسې د آر د اړخ چې موږ ته ښیي نو دا د آر یونټ ویکټر راته ښیي. که موږ یې دلته اخلو، که دلته اخلو خو چې په هغه اړخ کې، او که نه دلته اخلو دلته په دې لیکه باندې دې ځای کې اخلو، هېڅ پروا نه کوي، خو چې دغه آر اړخ موږ ته ښیي د وخت په هره لحظه
اوس به تاسو وایئ چې دا یو دا جسم چې کوم دی دا کله د خپل ځای نه بل ځای ته تاو شي لکه دې ځای ته راورسېدو نو بیا خو به دا آر یونټ ویکټر چې کوم دی نو بیا دلته په دې اړخ کې سمه خبره ده چې دا کوم شی چې په دایره کې تاویږي دی چې خپل ځای بدلی نو دا آر یونټ ویکټر وسره بدلیږي آی او جے یونټ ویکټر نه بدلیږي آی همیشه په پروت اړخ کې جے همیشه د بلې نه په ښکته په وای اړخ کې دا جے یونټ ویکټر دی نو کله چې دا کم جسم چې تاویږي په دایره کې دا غویه په ګاڼۍ باندې تاویږي او دا غویه دې ځای ته راورسېده په وای اکسس باندې شو نو په هغه وخت کې دا آر د جے برابر شي نو راځئ چې وګورو چې دا صحیح خبره ده آر یونټ ویکټر موږ سره دلته به دایره جوړو بیا چې تاسو د یونټ ویکټر پته ولګي نو دا زمونږ ایکس اکسس شو او دا زمونږ وای اکسس شو کله چې دی د وخت په هره لحظه باندې هر ځای کې د مثال په توګه دی دلته دی په دې ځای باندې نو آر یونټ ویکټر زمونږ په دې اړخ کې دی یعنی دغه اړخ موږ ته ښیي آر او دا آر ویکټر دی کله چې دی دې ځای له راورسېده نو بیا تاسو وایئ چې د آر دا دی نو د آر یونټ ویکټر خو هم بیا په دې اړخ کې خو په دغه اړخ کې خو دا خو زمونږ وای اکسس دی نو په دغه اړخ کې خو زمونږ جے یونټ ویکټر دی نو دې مطلب دا شو چې جے او آر خپلو کې برابر شو ګوره ورته آر برابر دی د کوساین تیټا آی پلس ساین تیټا جے نو چې دی کله دی وای اکسس ته راورسي نو د ده دا انګل دا ګوټ څومره جوړوي د ایکس نه تر وای پورې څومره ګوټ جوړیږي تاسو ته پته ده چې څومره ګوټ جوړیږي یې دی چې په هر ځای کې دی انګل تیټا جوړي خو چې دی وای اکسس له ورسېد دا ګوټ څومره دی د لس کم سلو دی که نه 90 درجې دی نو راځئ چې دغه پکې ولګوو نو کوساین د 90 درجې آی پلس ساین د 90 درجې جے د 90 درجې چې کوساین واخلې څه برابري په کلکولیټر یې وګورئ دا د 0 برابري د 90 درجې چې ساین واخلې څه برابري د 1 برابري یا د 1 برابري جے نو 0 زره آی 0 شو او یو ځله جے نو د جے برابر شو هم کتل چې آر او جے خپلو کې برابر دي نو تاسو خبره صحیح ده چې کله دا جسم په دایره باندې تاویږي نو دا آر یونټ ویکټر ورسره خپل اړخ بدلی ځکه چې دی به همیشه د آر په اړخ کې او دا آر هر هغه اړخ کې کوم ځای کې چې دا جسم دی د مثال په توګه راځئ چې یو بل ځای وګورو که دی دې ځای باندې نو د آر چې کوم دی هغه بیخي ګس لاسته دی آر ویکټر نو د آر یونټ ویکټر به هم دی لاسته وي اوس به تاسو وایئ چې په دې پروت اړخ کې خو موږ سره آی یونټ ویکټر وي نو ستاسو خبره صحیح ده د ګس نه ښي لاسته زموږ آی یونټ ویکټر دی په دې اړخ کې زموږ آر یونټ ویکټر د ښي نه ګس لاسته دی نو د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې آر چې کله دا جسم په دې پوینټ باندې دی نو آر زمونږه د ماینس آی برابر شو راځئ چې وګورو دغه نو آر یونټ ویکټر همیشه د کوساین تیټا آی پلس ساین تیټا جے برابري او چې کله دا جسم دې ته راورسېدو نو د څومره ګوټ جوړوي د ایکس اکسس سره دا ټول ګوټ چې څومره جوړیږي د دې ایکس نه واخلې تر دې ځای پورې نو دا 180 شو نو کوساین د 180 درجو 180 ډیګري چې ورته وایي ځله آی او بیا ساین د 180 درجو ځله جے نو کوساین د 180 د -1 برابري تاسو ته پته ده د -1 او د 180 درجو ساین د 0 برابري ځله جے نو څه برابر شو ماینس آر یونټ ویکټر او 0 ځله جن 0 شو هم کاته چې آر یونټ ویکټر د منفي آی برابر دی څنګه چې موږ په انځور کې په ځان پوهه کو دغه
یا دا نو دا خو شو لګونته ستاسو ته ما دا وښودل چې یونټ ویکټر څه ته وایي او د دې آر یونټ ویکټر څه مطلب دی. اوس راځئ چې وګورو د ویلاسټي هغه یونټ ویکټر کو تاسو ته یاد یې که نه یاد نو زه به در یاد کړمه. د ویلاسټي هغه یونټ ویکټر چې کومونو هغه دا و د ویلاسټي میګنیچیوډ آر اومیګا دغه خو شمېره وه میګنیچیوډ او بیا ورسره یو یونټ ویکټر راغلی و ماینس ساین تیټا آی پلس کوساین تیټا جے. راځئ چې د دایره کې وګورو. تاسو ته پته ده چې په دایره باندې یو شی تاویږي د هغه ویلاسټي کم پلوي. نو دا به زمونږ وای اکسس شي دا به زمونږ ایکس اکسس شي. اوس ګوره که دی په هر ځای باندې دی د مثال په توګه دی په دې ځای باندې دی نو دا آر شو آر ویکټر شو او آر ویکټر په دې اړخ کې دی دا لیکه به زه راکړم په دې اړخ کې دای اړخ آر د دې ځای نه د دې دایرې د سنټر نه تر دغه ځای پورې دی خو زه دا کرښه مې ځکه راغله چې په دې اړخ کې دی. د د ویلاسټي په هره لحظه باندې که دی د ګړۍ په چپه تاویږي نو د د ویلاسټي د وخت په هره لحظه باندې په دې اړخ کې ده. یا دا ویلاسټي به شنه راکاږم چې پته یې لګي دا ویلاسټي ده نو د په دې اړخ کې د ویلاسټي د دې کرښې په اړخ کې ده مونږ وایي ټینجنټ ده. نو ویلاسټي دا خو د ویلاسټي ویکټر دی خو دا کرښه مې ځکه چې په دې اړخ کې ده. نو که ستاسو خیال یې نه دا آر او دا ویلاسټي یو بل ته پرپینډیکولر دي یعنې د آر او د آر ویکټر او د ویلاسټي ویکټر په منځ کې چې دا کوم ګډ جوړیږي دا د 90 درجې دی. د دې مطلب دا شو چې دا ویکټر د آر یونټ ویکټر چې کوم په دې اړخ کې دی کوم ته چې موږ آر یونټ ویکټر ویلو او د دې مطلب دا شو چې په دې اړخ کې چې کوم ویکټر دی د ویلاسټي ویکټر یونټ ویکټر دا یو بل ته پرپینډیکولر دي یعنی دا د ویلاسټي دا یونټ ویکټر که زه دلته د آر سره نږدې جوړ کړم په دغه اړخ کې دی او تاسو ته پته ده چې کله دوه ویکټر یو بل ته پرپینډیکولر وي نو د هغې په منځ کې څه رشته وي یعنې دا وي یونټ ویکټر چې دی minus sin theta I جمع cosine theta j دا او r unit vector سو cosine theta I plus sin theta j. نو مونږ وی دوه ویکټر هله پرپینډیکولري a او b لکه a دا شو او b دا شو مونږ وی a او b پرپینډیکولر دي که چرې د دې په منځ کې یو خاص قسمه پراډکټ یا ضرب د 0 برابري کله ته مې ته چې ډاټ پراډکټ وي چې a ډاټ b د 0 برابري. نو راځي چې د v او د r ډاټ پراډکټ واخلو نو v ویکټر شو د هغې سره موږ ډاټ واخلو د r یونټ ویکټر نو ډاټ پراډکټ موږ داسې اخلو چې x او x دا x کمپوننټ را واخلو د یو ویکټر او د دې بل د x کمپوننټ سره ملټیپلای کو نو ساین تیټا ملټیپلای کو کوساین تیټا سره خو هلته نیګیټیو ساین دی نو ماینس ساین تیټا ضلع کوساین تیټا او بیا د دغه سره جمع کو د وای د حصہ ملټیپلای کو یا ضرب کو د وای د حصے سره دلته نو کوساین تیټا ضلع ساین تیټا دوانه خپل او دوانه جمع کو دغه ته ډاټ پراډکټ وای یعنی ک a د ax او د ay په باندې مونږ لیکو نو ax bx د ax او bx ملټیپلای کو خپل کې او ay او by خپل کې ملټیپلای کو او بیا 8 کو نو اوس دلته مونږ سره رالو منفي ساين تیټا ضلع کوساین تیټا او دلته مونږ سره رالو دا ساين تیټا کوم مخکې ولیکو ځکه چې صرف سکیلر نمبر دی یعنی یو شی دی او یو نیگیټیو دی یو پازیټیو دی نو 0 ته راغی نو ټیک خبره ده وی
او آر یو بل ته پرپینډیکولر دي. څنګه چې موږ په تیر ویډیو کې ویلو چې زیګې ښودلی شوی دی د دایرې د مرکز نه په لرې اړخ کې بیخي مخامخ په دغه اړخ کې که یو جسم دې ځای باندې دی او د ده ویلاسټي په دغه وخت کې دې ته بیخي نیغ په نیغه ده پرپینډیکولر ده. نو په دې باندې به نور هم بحث کوو. په دې وخت کې به دغه زده کړو چې یونټ ویکټر څه ته وایي او ویلاسټي همیشه پوزیشن ته پرپینډیکولري په دایره کې چې خوځښت کیږي